ستړي مشي ملګرو، په خیر راغلی. سلام نوم منئ، زه راحت شاه افغان د یوټیوب چینل نه په لومړي ځل په دې هیله چې راځئ چې کینو سره او موسیقي زده کړو. موسیقي څه شی دی؟ د دې زده کولو لومړی تکنیکي لفظونه څه دي؟ هغه لفظونه دي هغې سره موږ اشنا کیږو. سا رې ګا ما پا دا ني، دا سر دی، سرګم دی، دا یو لومړی ښوونځي ده. موږ به کوشش کوو چې په دې لومړی ښوونځي باندې موږ خبرې وکړو. نو راځو خپل کار له موسیقي چې موږ شروع کوو هغه موږ ډانس د بټن نه شروع کولی شو، د کی نه شروع کولی شو. سا به موږ دې ځای نه مغستی شو، دې ځای نه مغستی شو، دې ځای نه. خو نن موږ سا د دې ځای نه اخلو، سپینو نه. دې که موږ تورې بټۍ نه ټچ کوو، ټولې به موږ سپینې ټچ کوو. او دا ټول سرګم دی. دا هم سا ده، دا هم سا ده، دا بم دی، دا زیر ده. سا sa ni da pa ma ga re sa. Sa 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 abam de azir de bezir. Sa re ga ma pa da ni sa, sa ni da pa ma ga re sa. Be class de sa re ga ma pa da ni sa, sa ni da pa ma ga re sa. Sa re ga ma pa da ni sa, sa ni da pa ma ga re sa. باید چې موږ په دې باندې ډېر زیات ریاضل وکړو، ځکه چې دا موسیقۍ لومړی ښوونځي ده چې سره زموږ ګوتې اشنا شي، ګوتې زموږ دا بټنې وپېژني. سا رې ګا ما پا دا ني سا، سا ني دا پا ما گا رې سا. مننه. بل سرګم لبا بیا راځو. کور مو ودان.